راځو چې سره یو سو چې څوک دا کار کوي چې ګوته ورته ونیسو چې له چا ونه ډارېږو چې په علمي سطح باندې ادبي سطح باندې کلتور سطح باندې الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سلام نبادا دی بیٹن اسٹوڈنٹ ایسوسیشن صدر ارشاد خان بیٹنی صاحب دا اور سرا دی دو ټوله کابینه دا پدانن شولی پروگرام بنے مبارکباد ہم پیش کرو اور یقیناً چې پدانن سبا چې کوم حالات دي او کومه تور تیاری دي او حالات یو بل طرف ته روان دي په داسې حالاتو شي پروګرام کول یا پروګرام جوړول دا ډیره ناممکنه ده خو یقینا چې د ارشاد خان کابینه او د ټولو ملګرو چې کوم پروګرام جوړ کړی ده یقینا چې دا د داد لایق ده او ورسره ډیر معزز مشران ناست دي چې شپه دی وي تیاره دی وي اوږده دی وي را بشي رڼا بشي سبا بشي ډیره مهرباني ډیره شکریہ جناب کو پتو لاله د شرایسي او خپل خیالاتو اظهار وکي چې تاسو تعریف پرکاشه تتا دناوړ سپون نه یما زه یو بیټه نه یما تتا دناوړ سپون نه یما زه یو بیټه نه یما بل نیکه مې نشته زه د بیټ بابا لمسی یما ما ته خو په خپله درېواره د لاس ګوتې دي ځان به پې قربان کړم د ننګ ډک یو بیټه نه یما ما ګوره اغیاره خړ بدن ته مې سپک ما ګوره اغیاره خړ بدن ته مې سپک ما ګوره زه د پښتون کام د سر شمله یمه پټکا یمه ربی انی مغلوب فانتصر جناب چیف گیسٹ صدر جلسہ پپندار شی معززین مشیرانو کشیرانو امزولو میلمنو قربانو ټولو پښتنو بیٹنو السلام علیکم ټولو نه اول خو زه د بیټني سټوډنټس سوسایټۍ ته دا د مبارکباد ورکوو چې په داسې حالاتو شي دوه ښکلی پروګرام را جوړ ده او بیا په خپله شکریه ادا کوو چې دغه پروګرام شي دعوت راکړی ا د خبرو موقع راکړه ورونو خبرې ډېرې دي وخت کم ده دا یو پیغام د ما ټول قوم ته ده هر چا ته مې ده ټولو پښتنو ته مې ده چې کوم ځای ته جو که سیاسي لیول باندې که سرویس شي که بزنس شي چې په کوم حساب باندې کوم ځای ته درومو د خپلې علاقې مورنۍ ژبه د پلار وطن خپل کلتور دا بالکل مه هېروو چې څرنګه دا نن پروګرام را جوړ ده داسې پکار ده چې په علمي سطح باندې ادبي سطح باندې کلتور سطح باندې داسې پروګرامونه کېږي بیا به موږ تاسو خپلې خبرې سره شیر کوو چې چا خپل اتلان پرې ایښي دي هېر کړي دي هغه قومونه خوار سوي دي نو د خپلو اتلانو متعلق د علم د ادب او د کلتور په حوالې سره داسې پروګرامونه راغواړو انشاءالله دغو نوجوانانو سره به موږ هر قسم تعاون یي بیا په اخره شي زه د ټولو میلمنو او د سوسایټۍ شکریه ادا کوم وسلام خیالاتو اظهار وکړي ګران مشر عبدالله ننګیال بیٹه داسې پسپک نظر مې مه ګوره د خړو وجود ته داسې پسپک نظر مې مه ګوره د خړ وجود ته سوچه پښتون یم جومات لرم
حجره لرما او ما د پښتون د تاریخ پاڼو نه ویستلی نشي د بیټ نیکه غوندې شاعر او استانه لرم. د بیټني کام ډیرو غیرتي مشرانو په سټیج باندې ناستو، ډیرو ښاغلو د کام سترګورو مخورو مشرانو، له بهر نه راغلو میلمنو کوربنو، ټولو ته ستړي مه شي، احترامات او نیکې هیلې وړاندې کوو او سلامونه درته وړاندې کوم. ملګرو، تر ټولو اول خو د بیټني سټوډنټ اسوسییشن په دومره ښکلي او منظم پروګرام باندې دو ته مبارکباد ورکوم او دا شروع چې له کوم وخت نه سوې ده او چا دا بوټی کرلی ده هغو خلکو ته په دې سټیج باندې ناست دي هغه ملګري، هغو ته شاباشي وایم چې دغسې یو پروګرام یې کام ته ورکړی او نن هغه پروګرام باندې دا کام مخ په وړاندې روان ده. او بیا هغو ملګرو ډېره زیاته شکریا ادا کوو چې دا پروګرامونه یې تل سپورټ کړي دي او مرسته یې ورسره کړې ده. او دې سره سره د بیټني نوجوان تحریک چې کوم ملګري دي چې هغو د ټانک بالخصوص د بیټنو په ایریا شي چې کله بدامني راغلی ده یا د نیشو خلاف په اول وار احتجاج راغلی ده نو دې بیټنو ځوانانو کړی ده، نو دو ته په دې ښکلي او منظم کار باندې آفرین او شاباشي ورکوم. ملګرو، خبرې دلته وسوې، تاسو میوزیک ته بیړه ده خو دوې درې خبرې ډېرې زیاتې ضروري دي. یوه خبره ده چې دلته ذکر وسو چې ټول ټانک ډسټرکټ بالخصوص بیټنو علاقې نو گو ایریا جوړې سوي دي، ریډ زونز جوړ سوي دي. له تیرو څو کالونو نه موږ دا نارې وایو چې بیټني ایریا په ریډ زون شي دي، مهرباني وکړو دا له ریډ زون نه وباسو، دلته تاڼې جوړې کو، دلته حکومتي ریټ بحال کو، دې لپاره مو احتجاجونه وکړو. خو لکه څرنګه چې په یو پلان لاندې له 2010 نه بیټني ایریا په ریډ زون شوی تر ننه پورې ریډ زون خو پرېږده چې اوس یې تر ریډ زون وراړولې دي چې حکومت هم هلته نسي تللی، عام سپین جامه سړی هم هلته نسي تللی، هر کاروباري سړی ډارېږي، هر تعلیم یافته سړی ډارېږي، هر سپینې جامې سړی ډارېږي. نو په دې باندې تر ټولو اول ذمواري دې ځوانانو ده، دې تعلیم یافته خلکو ده چې موږ تاسې دا کام دا وطن له دې غضبه خلاص کو. ما تا خو راوتلي ما تا خو به راوځو، هغه غریبه کونډه رنډه ډیار، هغه یتیمان به څه کوي په کلي وطن شي، هغه بېروزګاره خلک چې روپۍ په درک نه پوهېږي هغه به څه کوي په کلي وطن شي. هغه خو مو دې لیوانو ته بیا پرېښو، هغه خو بیا ځنګل په قانون شي، که سپو وخوړه که لیوانو وخوړه که ګیدړو وخوړه چې څه شي وخوړه هغه مو ور پرېښو بیا. نو دا یې موږ تاسې ذمواري ده، دا یې دې تعلیم یافته کل ذمواري ده چې خپل دا ورونه چې کوم په دې کارونو شمولویست دي یا په ریاست باندې به دا غږ کوو چې ریاست ته ما د تحفظ ذموار ته، ما ته به تحفظ ته راکوې، ما چې ټیکسونه تا ته درکوو تحفظ ته په دې آئین شي اول شک دغه اچولی ده چې ته ما د ځان د ما د عزت د تحفظ ذموار یې. دا تاسو سره په معاهدې شي دا لیکل سوي دي. نو دې لپاره په موږ تاسې ټولو دا فرض دي، په ټولو سیاسي نمایندګانو، په دې تعلیم یافته ځوانانو، په دې باشعوره چې کوم ځوانان دي مشران دي، په دې ټولو باندې دا فرض ده. دې لپاره موږ مخکې هم غږ پورته کړی ده، موږ مخکې هم په ډاګه ولاړ یو، خو په تاسې ټولو باندې دا غږ کوو، دا خواست درته کوو چې دا کام له دې تیارې راوباسو، دا کام ته راځو چې سره یو سو، چې څوک ښه دا کار کوي چې ګوته ورته ونیسو، چې له چا ونه ډارېږو، چاته داسې چې څوک ښه په برندو را سترګو راوګوري چې په دې سترګو یې ګوتې ورګډې کړو چې دا کار د نور نه منو. موږ په دې خپل علاقې شي په هر صورت باندې امن غواړو. نو ملګرو،
خبرې ډېرې کول ضروري ځکه نه ګڼه چې تاسې میوزیک ته ناست یو په انتظار باندې یو خو دا به مې یو خواست دي چې خپل تعلیم یافته وروڼه د خپل تعلیم میسج د خپل د پوهې میسج د شعور میسج دا خپل ورونو ته ورکو خپل خلک چې کوم بېلارې دي په لارې وکړو او د خپل علاقې ته د خپل روزګار ما همیشه دا یوه خبره ډېره په غسره کړې ده چې موږ د بیټنو واحده کرونده ټماټر دي او ټماټرو په ټوله دنیا شه کیچپ ځینې جوړېږي او کیچپ فیکټریانې دي خو په بیټنو شه او په زیلاتان شه تر اوسه چا کیچپ فیکټري نه ولګوله بیټنو ټماټر ورستېږي خو چا سره دا آیډیا نشته چې رایسي یو کیچپ فیکټري ولګوي نو دې پاره چې موږ تاسې دا قوم باندې رحم وکړو او دا قوم له دې تیارو راوباسو نو ډېر وخت مو نه اخلی ورته مو بیا ډېره زیاته شکریا ادا کوو او دې ملګرو ته په دې پروګرام مبارکباد هم ورکوو او انشاءالله مالي چې څومره امداد یې دو ضرورت یې انشاءالله هومره امداد به ورسره کوو ډېره مهرباني منتظر بیټني په دې شعر اجازت درنه غواړه چې ما په خپل سر د بیټ نیکه ګلشن کې ښه ویر وکړه ما په خپل سر د بیټ نیکه ګلشن کې خپل ښه ویر وکړه الله خبر چې ورته بیا داسې بلبله راځي مهرباني تاسو لاسونه په پړکا چې جناب محمود احمد خان بیٹانی صاحب مشرانو خبرې وکړې چې سیاسي اختلافات سیاسي خبرې سیاسي پارټۍ به د ټولو وي او د کام د ولس د کام خبرې انشاءالله په یک आवाज باندې به دا بیټنی قوم ورته ولاړ او امن تر ټولو نه ضروري خبر ده چې امن نه وي هغه علاقه ترقي نه کوي هغه وطن آبادي نه کوي دغه دپاره دغه امن دپاره موږ په اسمبلی کې आवाज اوچت کړی ده د پوره صوبې خبر مو کړې ده د ډسټرکټ ټانک خبر مو کړې ده د بیټني خبر مو کړې ده چې امن موږ غواړو موږ چې چورې هم راغلي موږ امن غواړو نه چا سره بدماشي کول غواړو خو که څوک بدماشي موږ سره کوي موږ بیا هم دغو خلکو ته خواست کوو چې رای څوک کښېنو د قوم ته دغو نوجوانانو ته چې یو د امن داسې میسج ورکړو چې موږ بیټنی قوم امن پسند قوم ده جنګجو قوم نه ده زه بیا هم تاسو ټولو ملګرو د مشرانو شکریا ادا کوم چې نن دلته رالو او دا پروګرام مو ښکلی کړی دا مشران هم راغلي دي ځوانان هم راغلي دي انشاءالله چې په موږ باندې کم هم کېږي له پارټۍ نه هټ کې انشاءالله د بیټني قوم دپاره به یک آواز باندې ولاړ یو او تاسو خدمت به انشاءالله کوو د رحمت شاه ساحل په شعر باندې اجازت غواړو وایي تا ته که ورځپونه او که دنی ده دا ټول یو بیټنی ده تا ته که ورځپونه او که دنی ده دا ټول یو بیټنی ده ما رحمت شاه ورته سلام ده چې د بیټ نیکه مسایل لرې زم ګلونو پسې لکه مچۍ تر لرې لرې زم ګلونو پسې په ځان خوارې تېروم تاسو له ګبین جوړوم دې پروګرام ته راغلو قدرمنو مېلمنو چیف ګیسټ حاجي نثار خان بیټني صدر جلسه حاجي میوه خان بیټني او نور ټول راغلو درنو مېلمنو ته خوش آمدید وایو او یو جهان مننه چې تاسو د موږ پروګرام ښکلی کړلی او خپل شرکت مو وکړ ټولې دنیا ته زه په ټینګه دا خبر ورکوم او زه په پښتو او
Association 19